د روژې نیولو داسې میډیکلي فایدې چې دا به تاسو ته تر اوسه پورې چا نوي بیان کړي. او د ټولو نه اول فایده د روژې نیولو دا ده چې د چا په وجود کې ډیره زیاته موټاپا وي نو دا موټاپا ورسره کمیږي او داسې ورسره کمیږي چې کله هم د چا په وجود کې موټاپا راځي نو موږ ته په میډیکل کې کیلوریز وایو، یعنی یو داسې غوړوالی دی د انسان په وجود کې چې دا موټاپا طرف ته انسان بوزي. او کله چې انسان روژه نسی نو دا کیلوریز ولی کېږي او ختمیږي چې د دې د وجې سره ستاسو په وجود کې کما موټاپا ده دا کموالی طرف ته راځي او ستاسو چې کم د باډي ویټ ورته ویل شي هغه په بهتروالی طرف ته او نارمل طریقې طرف ته ورسره راځي. او دویمه فایده دا ده چې ستاسو کما عظمه ده دا هم ورسره بهتروالی طرف ته راځي او تاسو ته د معدې چې کمې مسلې دي دا هم ختمېدو طرف ته ورسره ځي. او داسې ورسره د ختمېدو طرف ته چې کله تاسو بار بار خوراک کوئ نو دا بار بار خوراک ستاسو په عظمه باندې پریشر راولي. او کله چې انسان روژه نیسي نو د دې پریشر او د دې بوج کموالی راشي او کله چې د دې کموالی راشي نو بیا ستاسو چې کومه عظمه ده او معده ده دا په بهتروالی طرف ته کار شروع کی او بهتروالی طرف ته ورسره درومي چې دې ته موږ په میډیکل کې ډایجیشن سیستم ریلیکسیشن وایو. او د روژې نیولو درېیمه فایده دا ده چې ستاسو کم برین یعنی مازغه دی دا ورسره بهتروالی طرف ته ځي او ستاسو چې کومه حافظه ده دا ورسره هم بهتروالی طرف ته ځي. نو په دې دوران کې به تاسو وایئ چې په روژه کې چاته لږه خبره هم وکړي نو هغه ډېر زر په غوسه کېږي. نو انسان ځکه زر په غوسه کېږي چې کله هم تاسو یو داسې خبره ورته وکړي چې د هغه په مزغو او په برین باندې خرا نشي، مطلب دا دی چې هغه باندې بده راځي نو تاسو به دا خبره ورته هرګز نه کوئ ځکه چې په روژه نیولو کې زمونږ چې کم برین او مازغه دي په دې باندې پازیټیو افیکټ ورته ویل شي په میډیکل کې، یعنی ښه اثرات ورته په میډیکل کې ویل شي. دا د انسان په مزغو باندې څه شي زیات شي او کله چې دا ښه اثرات د انسان په مزغو باندې زیاتېږي نو د دې سره د انسان چې کم برین او مازغه دي دا هم بهتروالی طرف ته ځي او د دې سره چې کومه دغه حافظه ده دا هم بهتروالی طرف ته ورسره درومي. او څلورمه فایده د روژې نیولو دا ده چې ستاسو په وجود کې هغه زهریلا مواد کم چې ستاسو صحت لپاره نقصانی دي نو دا هم ستاسو د وجود نه بهر ته خارجوي چې دې ته موږ په میډیکل کې ډیټوکسیفیکیشن ویلی شو. او پنځمه فایده د روژې نیولو دا ده چې ستاسو په وجود کې دننه چې کم د شوګر ترتیب دی کچره هغه زیاتیږي نو دا کموالی طرف ته راولي او کموالی طرف ته داسې راولي چې زمونږ په وجود کې دننه انسولین ورته وایي هغه انسان شوګر چې کم دی هغه کموالی طرف ته راولي او هغه جوړیږي. نو کله چې انسان روژه نیسي نو د دې انسولینو سنسټیویټي موږ ورته په میډیکل کې وایو دا بهتروالی طرف ته روان شي او کله چې دا بهتروالی طرف ته ورسره ځي نو ستاسو کچره زیات شوګر وي نو دا کموالی طرف ته ورسره راځي او کنټرول کېدو طرف ته ورسره راځي چې دې ته موږ په میډیکل کې امپروو میټابولیک هیلث وایو. او شپږمه فایده د روژې نیولو دا ده چې ستاسو کم زړه دی دا ورسره صحتمندۍ طرف ته درومي او صحتمندۍ طرف ته ورسره داسې درومي که چېرې ستاسو په وجود کې غوړوالی وي کم ته چې موږ کولیسټرول وایو یعنی بیډ غوړوالی یعنی هغه غوړوالی چې ستاسو صحت لپاره نه وي ښه نو د روژې نیولو سره دا هم کمیږي او که چېرې د چا بلډ پریشر های چلیږي نو دا هم کمیدو طرف ته ورسره راځي. او کله چې دا دوه څیزونه ستاسو په وجود کې کم وي او بهتروالی طرف ته روان وي یعنی نارمل طرف ته روان وي نو ستاسو د دې دوه څیزونو په وجه باندې ستاسو چې کم زړه دی دا ورسره صحتمندۍ طرف ته درومي چې دې ته موږ په میډیکل کې امپروو هارت هیلث وایو. نو که چېرې دا میډیکل انفارمیشن ستاسو دپاره فایدهمند وي نو د دې فایدې دپاره تاسو زموږ چې کومه پاڼه ده هغه فالو کولی شي او د نورو خلکو د فایدې دپاره تاسو دا میډیکل انفارمیشن د هغوی سره شیر کولی شي.